ابو بکر رضی الله عنه په باره کې راځي عمر رضی الله عنه فرمایي وایي د په خلافت کې زه د ملاقات ته ورلم مدینه د کوم ځای مسجد نبوي کې وایي ما یو ورقه ولیدل یو چارت مې ولید په هغه چارت باندې دا لیکلی و چې پلانې زنانه په پلانې کلی کې ده د هغې د دې خدمت ضرورت دی نو څوک چې د دې خدمت لپاره تیار هغه د خپل نوم ولیکي وایي دا نومان مکمل لیکلي وو د کونډو او د یتیمانو د دغو ټولو نومان په ترتیب سره لیکلي وو او مخکې بیا د هغه سړي نوم هم لیکلی وو چې کوم سړی خدمت کوي اډرس یې ورته لیکلی وو چې دلته کور دی د زنانې د دې یتیمانو کور دلته دی د غریبانو کور دلته دی نو دا اډرس یې لیکلی وو کوم چا چې خدمت کوي د هغه نوم بیا هلته لیکلی وو نو عمر رضی الله عنه فرمایي وایي ما چې دا چټ وکتی ګرده ګرده خلکو بس خدمت په ذمه باندې اخیستی وو یوه بوډۍ بیوه زنانه چې سپین سرې وه او کونډه وه د هغې نوم لیکلی دی اډرس هم لیکلی دی مخته د سړي نوم نسته خدمت والا چې خادم یې څوک دی خدمت یې څوک کوي هغه نوم نسته وایي زه ډېر خوشحاله شوم چې بس دغه د دغې زنانې اډرس مې معلوم کړي چې بس د دغې زنانې خدمت به زه وکړم نوم مې نه دی لیکلی بس ما ویل چې دا زنانه چونکې خدمت والا څوک نسته بس پټ به ورسم د هغې خدمت به زه کوم د اوبو او د کور د جارو کېدو دا خدمت یو اخوا خو دا زموږ کوم ډېر شیان نه و ډېر کیسې نه وې بس دغه کور جارو که اوبه راوړه بس دا خدمت نو دوی وایي زه د ماخستن لمانځه بعده ورغلم زه چې ورغلم ما ورته خدمت والا راغلی پرده وکړه خدمت کوي وایي د کور د خوا هغه بوډۍ زنانې هغې اواز وکړي اول خدمت والا خو مخکې راغلی خدمت یې وکړي ولاړې عمر رضی الله عنه فرمایي وایي زه ډېر حیران شوم چې دا څوک دی چې خدمت یې کړی دی نوم یې هم نه دی لیکلی دومره پټ خدمت کوي وایي بیا ما داسې دغه وکړي د لږ ناوخته ټیم باندې رالم چې بیا ورغلم د بله ورځ باندې زنانه وایي خدمت والا خو راغلی خدمت یې وکړي عمر رضی الله عنه هغه هم امیر المؤمنین ثاني تېر شوی دی دومره بهترین انسان د مځکې په سر باندې هغه وایي زما بس سوچ پیدا شو دا څنګه سړی دی چې دومره پټ خدمت کوي او په داسې وخت کې کوي چې څوک هم نه دي په خبر وایي بیا زه رالم ګرده شپه یو دیوال یا یو داسې ټاپ د هغه ځای ورته پټ شوم کښېنستم چې څوک مې ونه ویني دا ګرده شپه په انتظار ورته ناست یم چې دا کوم داسې سړی دی چې د دې زنانې خدمت کوي او ځان نه ښکاروي وایي چې شد نیمه شپه شوه ګرد خلک بیده شو سناټه تاري شوه خاموشي شوه ګرد خلک بیده شو وایي یو سړی را روان دی وایي ما چې ورته وکتل چې دغه دې سړی راغلی چې ورنږدې شوم امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روان دی د وخت خلیفه دی د شپې را روان دی وایي ما امیر المؤمنین دا څه کوې دا خدمت ته کوې وایي دا ول و وایي نو ما چې په لاندې نه دی په پښو په لوڅو پښو را روان دی وایي دا ولې وایي دا ټیم د خلکو د خوب وخت دی خلک دا ټیم ډېر په خواږه خوب باندې ویده وي نو زما د چپلو ټکاري د وجې داسې نه وي چې د خلکو خوب خراب شي وایي په دومره پټ خدمت دا د دی راتلی د هغه زنانې اوبه به یې ورډکولې او د زنانې کور به یې جارو کړي په دا شپه کې په نیمه شپه کې بس بیا به برته ولاړی هېڅوک یې هم نه دي په خبر کړي